د ورو سوال کړی دی چې د هغه قرباني څه حکم دی او د هغه ساروی چې هغه حلال کړی شي د اختر د منځنه مخکې. الجواب: د اختر د منځنه مخکې ساروی حلالول د اختر قرباني نه حسابېږي، بلکې دا عام غوښه ده چې د کور ولا د پاره ساروی حلال کړي، دا عام غوښه حسابي. او په صحیح بخاری کې د روایت د براء ابن عازب رضی الله عنه چې من ذبح قبل الصلاه، چې د اختر د منځنه مخکې ساروی حلال کړي، فانما هو لحم قدمه لاهله وليس من النسك في شيء. نو دا غوښه ده چې د خپل کور ولا د پاره ویوړه ساده غوښه ده او قرباني نه حسابېږي. ده په روایت کې دا راځي په صحیح مسلم کې ده من ذبح قبل الصلاه، چې د اختر د منځنه مخکې ساروی حلال کو فليذبح شاة مكانها، بل ساروی دغه په ځای حلال کی، بل ساروی دی دغه په ځای حلال کی چې مخکې چې حلال کړي نه هغه قرباني نه حسابېږي. والله اعلم.